دا د ننګرهار چپرهار ولسوالۍ بازار کې د مشهور ځلوبۍ پلورونکي خان استاد زوی خوشحال دی چې له پلاره ورپاتې کسب مخې ته وړي. خوشحال وایي پلار به په یو خټین دکان کې د خلکو لپاره د ځلوبیو خوږې کړۍ جوړولې. که څه هم هغه وخت دکان ساده و خو د ذایقې له مخې نوم په ټوله سیمه کې مشهور و. نوموړی دغه راز وایي خوښ دی چې د خپلې کورنۍ د 3 لسیزو د ورپاتې کسب څراغ یې روښانه ساتلی. تقریبا د 10 کلونو مې پلار دلته کار کوو، دغه بازار ته دا وم هغې ایښی دی او د ډېر وخت نه موږ دا ځلوبۍ کوو. هغه اوس دغه یو څه وخت کېږي وفات شوی دی، نو د هماغې په قدم باندې موږ هم روان یو، هم یو کپ رزق پیدا کوو او هم د دې خلکو خدمت کوو. دې کې چې اضافه سامانونه کوم کارېږي هغه موږ نه کاروو، تشه بوره کاروو او دغه کسب د ډېر وخت نه کوو موږ، نو په دې کې هم لږه تجربه زیاته ده، لامل کېدی شي دا مې او د خلکو مینه ده. خوشحال وایي له پلاره ورپاتې خټین دکان یې د خپل زیار او هڅو په پایله کې اوس د خوږو په هټۍ بدل کړی. د خلکو اخیستل دي او د خلکو مینه ده او د خلکو راتګ دی، نو موږ یې دې ته مجبوره کړي یو چې ښه شی ورته تیار کړو او ښه شی ورکړو. نورو ځایونو ته وړل کېږي چپرهار میشتې چې په هر ځای کې پراته وي. که درته ووایم چې د افغانستان په هر ولایت کې نو دلته که کله په رخصتیو په چکر راشي نو اولنی دغه یې دی چې دلته راشي او موږ نه ځلوبۍ واخلي او خپله دغه پې تنده پې ماته کړي. بسکټ او کلچې او د وخت سره همداسې نور شیونه زیات کړي دي او که ضرورت شو انشاءالله نور هم خواري کوو د دې خلکو د خدمت دپاره. باید وویل شي چې خوشحال د خپل پلرني کسب په پاللو سره نه یوازې د سیمې د خلکو زړونه خپل کړي بلکې 6 کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړي چې له دغه لارې خپلو کورنیو ته یو مړې حلاله نفقه پیدا کوي.